د ملا یعقوب لخوا ډیر زبردست خبر راغی. تازه طالبانو کومه کارنامه وکړله؟ جزئیات را سره په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. په 313 مرکزي قلعه اردو کې ترمیم شوي ټانګونه وازمایل شول. د 313 مرکزي قلعه اردو د ټانک کنډک په پولیګون کې د ترمیم شوو ټانګونو د ازمایښتي نښې ویشتلو په تړاو نوي ترمیم شوي ټانګونه وازمایلل. دغو نمایشاتو کې د 313 مرکزي قلعه اردو قماندان ملا امیر خان حقانی، د یادې قلعه اردو مرستیال الحاج قاري امین الله طیب او درستیزوال شیخ نقیب الله عزیزي په ګډون ګڼ شمېر مسؤلینو او مجاهدینو شتون درلود. په پای کې مسؤلینو د بیا ځلې ترمیم شوو ټانګونو مسلکي انجینران او پرسونل تشویق کړل او د هغوی قدرداني وکړه چې د اسلامي نظام او ولس لپاره خدمت کوي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر نظام له سقوط کېدلو سره بهرنیو ځواکونو افغانستان کې زیات شمېر الوتکې، ټانګونه، رادارونه او زیاتې وسلې تخریب کړي او یا یې بیخي له منځه وړي دي. له طالبانو له راتګ سره دوی مسلکي انجینرانو په راوستلو سره دغه کومې تخریب شوي وسلې، ټانګونه یا الوتکې بیرته کراکره خپل حالت ته راولي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پیل لیدلی وي. کوم ویډیو خوښه شوه ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.